السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زم تاسو حسن شهید یو ځل بیا په پښتو ټک یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومت ګورو چې تاسو هم غواړئ چې بالکل په یو کلیک سره خپل عکس ایډیټ کړئ هغه ډیر زیات په زبردست طریقه سره یعنی څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري چې په دې اپلیکیشن کې دنه تاسو بالکل په یو کلیک سره خپل تصویر ایډیټ کولای شئ چې څنګه کلر تاسو په تصویر باندې خلګي او څنګه کلر تاسو خوښ وي نو ماغه شان تاسو سیو کولای شئ او تاسو ټول ملګري به تاسو ته حیران وي چې تاسو خپل دومره زیات زبردست تصویران په کوم اپلیکیشن باندې جوړوي. نو د دې اپلیکیشن ټول تر بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم ور دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل پښتو ټک نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زموږ د فیسبوک پیج ځان سره هم لایک کړئ دا ویډیو د خپل ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د دې اپلیکیشن لینک چې کوم دی په یوټیوب کې به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي او کوم ملګري چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري د ویډیو د پاسه یا لاندې به تاسو د دې اپلیکیشن لینک میلاو شي همدا د لینک نه تاسو د اپلیکیشن ډاونلوډ کولای شئ. کله چې تاسو په دغه لینک باندې کلیک کړئ تاسو په ویب سټ ته لاړ شئ په ویب سټ کې لګ لاندې لاړ شئ په ډاونلوډ باندې کلیک کړئ نو سمپل تاسو د اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. کله چې هم تاسو دغه اپلیکیشن په خپل موبایل کې ډاونلوډ کوئ انسټال هم کوئ تاسو بیا سو کوئ سمپل د اپلیکیشن په دغه رقم اوپن کړئ. ډیر زیات په سمپل طریقه باندې بده کې دنه تاسو خپل عکسونه چې کوم د ډیر زیات زبردست طریقه باندې ایډیټ کولای شئ. نو پس تاسو تاسو په دې کې آپشن در کې ایډ تاسو تخکاری په دې ایډ آپشن باندې بکلیک واخلئ. نو تاسو بل شي ګیلری ته د ګیلری نه به تاسو هغه تصویر راوخلئ کوم چې تاسو ایډیټ کول غواړئ. نو سمپل خپل یو تصویر سلیکټ کړم واپس په تاسو دلته راشي بیا نو دلته تاسو ټول آپشن درکلي کې تاسو خپل تصویر کټ کول غواړئ تاسو دې ځنه کټ کولای شئ دا شان تاسو دلته کله کلیک واخلئ نو تاسو تخکاری دې ځنه سمپل تاسو خپل تصویر چې کوم دی یو سایډ ټبل سایډ ته کولای شئ ورسره دې ځنه تاسو کراپ کولای شئ تاسو تخکاری دلته تاسو دا شان خپل تصویر کولای شئ ورسره تاسو خپل تصویر دلته کراپ کولای هم شئ که تاسو خپل تصویر غټ وي یا تاسو نه سایډ ته څوک راغلی وي نو تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کټ کولای شئ. بل تاسو له فلټر یو آپشن پریزه کې درکله کله چې تاسو په فلټر آپشن باندې کلیک کړئ نو دلته تاسو له دغه شان لاندې ډیر زیات دغه شان مختلف فلټر درکلي تاسو هر یو چې کوم دی په خپل تصویر باندې اپلای کولای شئ تاسو تخکاری او بالکل په یو کلیک باندې تاسو چې په کوم یو باندې کلیک واخلئ نو تاسو تصویر باغ شان شي او تاسو ډیر زیات په اسانه طریقه باندې خپل عکس چې کوم دی ایډیټ کولای شئ. تاسو تخکاری څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې خایم هم دا شان تاسو عکس ډیر زیات په اسانه طریقه باندې کولای شئ چې کله کم یو کلر تاسو خوښ شو نو سایډ دې کې تاسو یو آپشن درکلي د ټیک مار نشان په دې باندې بکلیک واخلئ. بل تاسو ته میک اپ یو آپشن درکلي تاسو تخکاری کله چې تاسو په دې باندې کلیک کړئ د دې اپلیکیشن طریقه ډیر زیات اسانه ده په دې کې ډیر زیات زبردست فیچر دي تاسو تخکاری نو په دې کې تاسو دغه شان مختلف که تاسو دیلونه په خپل تصویر لګول غواړئ یا د نور هر څه نو تاسو دې ځګنه ډیر زیات په اسانه طریقه باندې لګولای شئ چې تاسو تخایم دغه رقم مطلب زه غواړم چې دا په خپل تصویر باندې ولګم نو تاسو تخکاری چې تصویر سره ډیر زیات حیران کوونکی ښکاري ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو په دې کې تصویران جوړولای شئ. بیا چې کله هم تاسو په دې کې خپل تصویر ایډیټ کول لاندې تاسو نور هم ډیر زیات آپشن درکلي که تاسو په خپل تصویر باندې د پاسه لیکل کول غواړئ نو ټیکسټ باندې بکلیک واخلئ ورسره که تاسو خپل نوم لیکل غواړئ مطلب زه ولیکم تاسو تخکاری زه دغلته ولیکم چې حسن تاسو تخکاری حسن شهید نو سمپل تاسو دلته سایډ ته دغه شان لګولای شئ ورسره لاندې تاسو د مختلف ډیزاین چې کوم دی هغه ورکولای شئ که تاسو په لیکل غواړئ مطلب زه ولیکم ایډیټ بای حسن شهید نو دغه شان تاسو په خپل تصویر باندې د پاسه لیکلی شئ ډیر زیات په اسانه طریقه باندې ورسره تاسو دلته پریمونه مختلف درکلي هغه تاسو خپل تصویر ته مطلب دغه رقم لګولای شئ تاسو ته څنګه په سکرین باندې ښکاري او خپل تصویر چې کوم دی ډیر زیات زبردست جوړولای شئ. بیا چې کله هم تاسو خپل تصویر ایډیټ کو او تاسو غواړئ چې په خپل ګیلری کې سیو کړئ تاسو له برالته یو ډاونلوډ نشان درکلی دی دا تیر نشان په دې بکلنې با کلیک کړئ تاسو له بل ته بل یو آپشن در کې سیو تاسو تخکاری کله چې هم تاسو په دغه سیو باندې کلیک کړئ نو تاسو تصویر اتوماتیک تاسو په ګیلری کې سیو شي. نو ډیر زیات د کمال اپلیکیشن دی ضروري په خپل موبایل کې انسټال کړئ تاسو له ډیر زیات مزه در کې او ډیر زیات په اسانه طریقه باندې تاسو به د خپل عکسونه ایډیټ کولای شئ. نو ګومر ګورو دا د ویډیو مخ ویډیو لایک کړئ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ موږ په خپل دعاګانو کې ساتئ د الله په امان.